د ایران او طالبانو ترمنځ څه ترسره شول؟ طالبانو ایران ته اخطار ورکړی د کمال خان بندر، اوبو سره دفاع وزیر څه وکړل، نیمروز کې طالبانو له پاکستان سره څه وکړل، ټول دې ویډیو کې وګورئ. السلام علیکم قدرمنو لیدونکو، ستړي مه شئ، وخت مو په خیر. که زموږ چینل کې نوي یاست چینل در سره سبسکرایب کړئ. وروسته تر هغې چې د ایران دولت پر ایران کې میشتو کډوالو باندې ظلمونه کړي، تازه د طالبانو د دفاع وزیر ملا یعقوب د کمال خان بندر اوبه پر ایران وتړي او ایران ته یې ویلي چې د 1 لیټر اوبو بدل کې باید 10 لیټره تیل راکړي. په ټولنیزو رسنیو کې یو ویډیو لیدل کیږي چې په ایران کې میشت افغانانو ته وایي چې تاسو مه خفه کیږئ، انشاءالله ډیر ژر به په ایران حمله وکړو او زیات شمیر مجاهد د استشهادي بریدونو لپاره آماده شوي ترڅو ستاسو غچ واخلي. یو طالب مجاهد طالبانو ته وایي چې ځانونه د ایران سرحد ته ورسوئ او د خپلو مشرانو امر ته انتظار وکړئ. خو د طالبانو ویاند ذبیح الله مجاهد وایي چې په کابل کې د ایران له سفیر سره کتلي دي او ډاډ یې ورکړی چې نور به تاوتریخوالی کموي. خو بل خوا بیا د طالبانو د دفاع وزیر وایي چې 1000 مجاهدین یې د ایران سرحد ته استولي او د آمده باش خبرې ورکړی دی. وروسته تر هغې چې طالبان واک ته رسېدلي، څو ځلې یې پر سرحدي سیمو کې له ایران او پاکستان سره سخته جګړه کړې ده چې 2 ورځې وړاندې نیمروز ولایت کې د ډیورنډ کرښې تر څیرمه په پاکستاني چورله کې ډزې کړې وې چې پکې ناست جنرال سخت ټپي شوی و. تر اوسه ځینې طالب مشران د دې خلاف غږ نه دی اوچت کړی چې حقیقت به څه وي. د طالبانو له راتګ سره ځینې افغان ځوانان، ښځې او ماشومان د طالب له ډاره یا د بیکارۍ او لوږې له وجې وطن پرېږدي او په ډیرو سختو لارو په قاچاق ډول له هېواده بهر وځي چې ځینې د لارو په اوږدو کې مړه کیږي او ځینې بیا د ایران لخوا په داسې ظالمانه ډول وهل کیږي او په ډېرې بېرحمانه ډول وژل کیږي. الله دې په افغانانو ورحمیږي، آمین. دوستانو که ویډیو مو خوښه شوي لایک او شیر یې کړئ، زموږ یوټیوب چینل هم در سره سبسکرایب کړئ. تر بیا ښه وخت، هر چیرې چې یاستئ ښاد، آباد او بریالي اوسئ.